افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیکی هیله احترامات هیله د ټول بروغ جوړ او صحتمن وي دوستانو. د نن ورځې درس کې دا وایو چې څنګه کولی شو په الماني ژبه کې جملې منفي کړو، لکه څنګه چې په انګلیسي کې په ناٹ سره کولی شو جملې منفي کړو، همدارنګه په الماني ژبه کې کولی شو په کاین او نیخت سره جمله څنګه منفي کړو. دا چې کوم وخت کولی شو کاین استفاده کړو او کوم وخت کولی شو نیخت استفاده کړو، راځو په ګډه یې وایو. A1 bis C1 Deutsch lernen. له A1 نه تر C1 پورې د الماني ژبې زده کړه. کاین په معنا د نه، und nicht او nicht هم په معنا د نه. دا چې څه وخت کاین استفاده کیږي او څه وخت nicht استفاده کیږي، راځو په ګډه یې وایو. nicht په معنا د نه. راځو اول وایو چې په کومو حالتونو کې کولی شو nicht استفاده کړو. لومړی حالت verben له فعلونو سره، چې کله په جمله کې فعلونه راغلي وي، یو فعل وي د هغه نه کول وي، د یو کار نه کول وي، یا د یو څه نه خوړل یا نه څښل، کنه دا ټول فعلونه دي. نو کله چې موږ فعلونه په جمله کې راغلي وي بیا له nicht نه استفاده کوو. د مثال په ډول باندې ich arbeite heute nicht، زه نن کار نه کوم. دلته دا چې دغه arbeiten ده یعنی کار کول ورب ده، نو ځکه nicht راغلی، دلته نشو کولی کاین استفاده کوو. دویم مثال ich verstehe das nicht، زه په دې باندې نه پوهیږم. دلته هم دا ورب ده، نو ځکه nicht راغلی او د جمله منفي کړې ده. راځو درس ادامې ته. دویم حالت چې nicht کولی شو استفاده کوو هغه adjective صفتونه دي. کله چې په جمله کې صفتونه استفاده شوي نو هغه چې وغواړو چې منفي وکړو هغه جمله بیا له nicht نه استفاده کوو. د مثال په ډول باندې er ist dick، هغه چاغ ده. دلته چې کله موږ تاسو وغواړو چې دا جمله منفي کړو نو څه نه استفاده کوو؟ له nicht نه استفاده کوو. er ist nicht dick، هغه چاغ نه ده. بل مثال Ali ist groß، علي غټ ده. چې کله موږ وغواړو چې دا جمله منفي کړو داسې وایو Ali ist nicht groß، علي غټ نه ده. راځو د درس ادامې ته. دریم bestimmter Artikel له معین ارتیکلو سره کولی شو nicht استفاده کړو تر څو جمله منفي کړو. د مثال په ډول das ist nicht die beste Pizza، دا یوه ښه پیتزا نه ده. دلته دغه داسې ده، دا یو معین ارتیکل ده، نو د دې لپاره چې دغه ټوله جمله منفي کړو nicht نه استفاده کوو، کاین نشو استفاده کولای. بل مثال wir essen das Brot nicht، مونږ دا ډوډۍ نه خورو. دوستانو چې کله غواړئ یو جمله په ټوله معنا باندې منفي کړئ کولی شئ دغه nicht د جملې په آخر کې هم استفاده کړئ. راځو درس ادامې ته. څلورم adverben له قیدونو سره کولی شو nicht استفاده کړو تر څو جمله منفي کړو. lernst du nicht gerne Deutsch، آیا ستانه خوښیږي چې الماني ژبه زده کړې؟ سوال ده. دلته دا ګرن چې ده دا یو قید ده، له دې سره nicht راغلی تر څو دا جمله منفي کړې ده. آیا ستا نه خوښیږي چې الماني ژبه زده کړې؟ دویم مثال wir essen morgen nicht zu Hause، مونږ سهار په کور کې ډوډۍ نه خورو. morgen چې ده یو قید ده، دلته nicht سره استفاده شوی ده، جمله څنګه شوې ده؟ منفي شوې ده. ښه راځو پنځم حالت ته چې کولی شو nicht استفاده کړو څو جمله منفي شي. nomen mit possessive pronomen، نومونه چې کله له ملکي ضمایرو سره څنګه وي راغلي وي. دا چې ملکي ضمایر کوم ضمایرو ته وایي ما یو ویډیو په دې اړه جوړه کړې، کولی شئ هغه وګورئ. راځو مثال ته. das ist nicht dein Buch، دا ستا کتاب نه ده. دغه dein چې ده دا یو ملکي ضمیر ده، نو مخکې له ملکي ضمایرو نه موږ تاسې څه استفاده کوو چې جمله منفي کوو؟ nicht استفاده کوو. دلته
kein نسو استفاده کولای. ist das nicht sein Stift؟ آیا دا د هغه قلم نه ده؟ دلته هم دا ساين چې دا یو ملکی ضمیر ده، نو له دې نه مخکې مو nicht استفاده کړی ترڅو د جمله منفي کړو. راځو درس ادامې ته. ښه دوستانو، مخکې له دې نه دا شپږم حالت وایم، له تاسو نه په خورا درنښت هیله کوم چې کوشش وکړئ درس په ټوله معنا باندې ووایئ، ځکه زه چې هره ویډیو جوړوم په هغه ویډیو کې ګرامر وي، لغاتونه وي، جملات وي، نو داسې درسونه چې هغه تاسو که چیرې کورس کې ووایئ، مکتب کې ووایئ، هغه درسونه تاسو په یوه هفته کې مکتب کې زده کولی شئ، او دلته په 5 دقیقو کې، په 4 دقیقو کې یا په 8 دقیقو کې له 8-10 دقیقو نه ویډیوګانې زیاتې نه وي. نو له تاسې نه په خورا درنښت هیله کوم چې په ټوله معنا باندې کوشش وکړئ زده یې کړئ، ځکه هره ویډیو مو زیات وخت نه نیسي او کولی شئ څو ځلې یې واورئ ترڅو په صحیح معنا باندې زده کړئ. که چیرې تاسو هره ویډیو، هر درس په صحیح معنا باندې زده کړئ، دا په دې معنا چې تاسو به په ډېر کم وخت کې وکولی شئ چې الماني ژبه زده کړئ. راځو شپږم حالت وایو چې کولی شو nicht استفاده کړو او جمله منفي کړو. nicht mit Präpositionen، nicht له حروف اضافه سره، یعنی کولی شو چې کله په جمله کې حروف اضافه وي نو nicht استفاده کړو ترڅو جمله منفي شي. zum Beispiel د مثال په ډول ich spreche nicht mit Ali، زه له علي سره خبرې نه کوم. دا mit چې ده دا یو حروف اضافه ده، له دې نه مخکې څه راغلی ده؟ nicht راغلی ده، جمله منفي شوې ده. بل مثال ich gehe nicht nach Hause، زه کور ته نه ځم. دلته هم دغه نخ چې ده دا یو حروف اضافه ده، له دې نه مخکې nicht راغلی، دا جمله منفي کړې ده. ښه دوستانو، هغه شپږ حالته و چې موږ کولی شوی په جمله کې nicht استفاده کړو ترڅو جمله منفي کړو. اوس راځو kein وایو چې kein په کوم حالت کې استفاده کولی شو ترڅو جمله ورباندې منفي کړو. لومړی حالت null article، کله چې ارتیکل صفر وي. د مثال په ډول باندې ich habe kein Geld، زه پیسې نه لرم. نو دلته د دې ارتیکل هیڅ شی هم نه ده، د Geld د پیسو ارتیکل چې دلته ده هیڅ شی هم نه ده، نو موږ kein استفاده کړو ترڅو مو دا جمله منفي کړله. ich habe kein Auto، زه موټر نه لرم. دلته هم auto ارتیکل نه لري په دې جمله کې، نو موږ او تاسو د دې لپاره چې دا جمله منفي کړو kein مو استفاده کړو. لومړی حالت چې کله ارتیکل صفر وي موږ له kein استفاده کوو ترڅو جمله منفي کړي. راځو دویم حالت ته وایو unbestimmte Artikel، غیر معین ارتیکل سره موږ kein استفاده کوو ترڅو جمله منفي شي. د مثال په ډول ist das ein Tisch، آیا دا یو میز ده؟ nein das ist kein Tisch، نه دا میز نه ده. دلته دوستانو دغه جمله کې یو غیر معین ارتیکل راغلی چې ein ده، نو کله چې موږ وغواړو چې دا جمله منفي کړو له څه نه استفاده کوو؟ له kein نه استفاده کوو. nein das ist kein Tisch، نه دا میز نه ده. راځو دریم حالت وایو چې موږ له kein نه استفاده وکړو ترڅو جمله منفي کړو. when adjective get zwischen Artikel und Nomen، کله چې صفات د ارتیکل او د نومونو ترمنځ واقع شي بیا څه استفاده کوو؟ kein استفاده کوو ترڅو جمله منفي شي. zwischen په معنا د مابین ترمنځ. د مثال په ډول ist das ein neues Buch، آیا دا یو نوی کتاب ده؟ دلته دا buch چې ده یو نوم ده او دا ein چې ده یو ارتیکل ده، نو د دې دواړو ترمنځ صفت راغلی ده. چې کله د دې دواړو ترمنځ صفت راغی او موږ وغواړو دا جمله منفي کړو له kein استفاده کوو. nein das ist kein neues Buch، نه دا نوی کتاب نه ده. دا دوستانو د نن ورځې درس ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم انتقاد، پیشنهاد او پوښتنه لرئ کولی شئ د کومنټ لارې را سره شریک کړئ. تر بیا بل درسه، د الله په امان.